نبی علیہ السلام فرمائی 40 روز با دجال پا دی مقدس مکہ گرزی 40 دن 40 روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگئی او دا 40 روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکا دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکا دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی و پوٹے منگ دا پلستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تللی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دل عجر در کی روم بے روز با دومر اگدے لکا دا یو کال دویم روز با دومر اگدے لکا دا یو میاشت دریم روز با دومر اگدے لکا دا ویفتے او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کی با سیب دے چکرو لگئی پا دے طول ازمکا او دے با دا خدای دعوی با دکڑی دے بوی زا خدای ما دے با دانوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منه چی دا خدای مغیبوی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوئی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تا بوئی چی فصلون اوچکے فوراً با فصل اوچشی باران با بنش چینو کی خوڑونو کی اوبا با بندشی دی با تیروان شی اغا قوم سره چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دا پس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلا دا امتحان دے واپس و پاک قوم راشی سنگا چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در لختم کے غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچے سوکر کے اغا خدای وی کنا غیب ہوتوی اوز مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ لدولت و مال راکا باران تبا حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر و سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تابیبی دا بور پسی روانی یو قوم لبورشی ما دا خدای منه نغیبو توی نمون خطا خدای نمنو وی گورا کزی یو نخد تخکارکم بیا با ما خدایو منه اغیو توی سنخ بخکارکے وی استاسو پلارانو نکونا چی کملی چی دا اللہ جم دی کم او با منه وی وہ یرک دا کار دیو که خمونتا بیا خدای منو دا من پلارانو نکونا چی کملی دی کازی را جم دی کل خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی زمکینا ای با شیطانان خدا غید پلاران او دا نکولو پا شکل ازمکینا روزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراں پا دجال باند ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سوک ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سالی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدا لون ندے اللہ کے عیب نشتا ورد خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور چی بار روتی دغا سی دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالی با نپیجنی پا دی تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر دا بے پا دی تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چی کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چی کم کافر دے اغا تا دا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گے دا کم بہر نا مرگری رازی اغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چی برا خیجی لگون دی لان دے دے لگتنگ دے نو خبر دا دا چی نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خوبے پیجن جی دا کافر دے دا سے نخن خانے بی پا یو قوم باورشی دا اغی قوم باندے با آفت راغلی دا اغوی ساری بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساروی ملدی تون
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګوورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به یې او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورئ، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورئ. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی اب ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم سره د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، مقه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي، څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه ډېر خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وو. وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی اومقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوئ هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودرې چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیه السلام ولیده چې ولې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیه السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟ ته
ته چې ودې څه حال دي؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تختینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاس یو تخ را تخکاریږي. پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت چې د تخکاریږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دل راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغه او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ. سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم. وی ما ورته چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پیږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چخه شه اخسا فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غیر تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجنې؟ یو یهودي ماشوم دی. او که دجال وی نو ته د په ملکولو قادر نه ده. د ملکولو لپاره الله عیسی علیہ السلام مقرر کړی دی. خبر خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. دیم را سره مرګری دی. وی چې ما سره مرګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی. وی داسې یره را باندې راله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړیږي. وی بار صورت یره را باندې راله. وی یره را باندې راله. وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږي. ګورې وی ما ته ورته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلک خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړیږي. دا حقیقت دی که نه دی؟ وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیہ السلام فرمایي. او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله. وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم؟ او ته څه وی؟ وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې. ګورې او بیا ورته وی دا لکه نبی علیہ السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم؟ نبی علیہ السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم؟ نو پیغمبر علیہ السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی آمنت بالله ورسوله یې وویل. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ ای مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمه او مدینه منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ وی مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچی دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خود مسلمان دعوه کې. بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي. وی چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا متعلق خلک دجال وي. خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ ای مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمه او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ ای مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خود مسلمان دعوه کې. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې رایوځای شو. ګوره د نښو نه پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وایي. وی او پړسېده وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه ورته. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابی راغی تمیم الداری رضی اللہ عنہ او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو دا بادماری کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دی بیا غورځوي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې. وی خیر زموږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو 10 کسه مونږ او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان بو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دی پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویرېږو. وی مونږ ته یې وی چې یارېږې مه دې خوا راشي. وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم جاسوس. وی مونږ ورته چې دلته څه کوې. وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو. وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته. وی مونږ وی چې دغه دی یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې. وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته. موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی. یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکی اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته. موږ وایو چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وایي چې یو وخت به راشي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا رانه تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی. موږ وایو چې یو پیدا دی. وایي چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې. تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر صاحب ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی. توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه وکړه چې قصه م وکړه. نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړي دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ. ټوله قصه یې ورته بیان کړه او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر صاحب دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه. وی توابه هم دا مدینه منوره ده دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کی. د به خلک مسلمانان کړي خواري به کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي. دیکھیں چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهان کړي. دی به حیران چې خدای پاکه زه اوس څوک کم خلک چې مسلمانان کړل
جهاد میں پیو کو علاقے میں پہ فتح کلی خدای قرآن بیا دجال پہ بل طرف واڑو اخو پہ بل طرف رانا بیا دجال واڑو دی بار راسی دی کی با خدای پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کس کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دو فرشتوں پا وزر و بیلا سنے خودی او دا بیت المقدس دا دو منارو پا خوا کے بدی را کس شی او دا سر بے دا بون لندی چی سرخکتا کی ساس کی بتی بے گی لکا دا ملغلر غندے او چی سر اچت کی نو خشتا خشتا مرجان و ملغلر غندے دا دے بو دا ساس کی بتی زوڑندے گی دی برا کس شی دل با خدای پاک دا سے طاقت ورکڑی جناب دا دا پوری دا ساچی وزی کنا دا چی کم کافر باندے لگی اغا بمرداری گی او سابع سونا وزی دا دا منگ ساخو جو باسو یو لشتم نی کنا دا دا سابع دمرا زیت خوری گی لکر دا نظر چی کم زی پوری لگی اس اللہ تعالیٰ خود مسلمان بل طرف تے امداد کئی عیسیٰ علیہ السلام برا کسی چرا کسی نو مہدی بورتا مسلح پریدی چرا مخشا ابو اینا گور دا پیغمبر اسلام برکت تاسو گور ابو اینا دا امام مہدی ستاسو نا دے اور امامتی بام دے کئی زب ستاسو امام پسی منس کو ستاسو قرآن باندے بفیصلے کو خنزیر بالال کی عیسائیان کو خنزیر تاسی گوری لکا منچے گڑتا گوری او صلیب داغوی عبادت کئی وی پدی عیسیٰ علیہ السلام منگو جلے دے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا اسمان تخیج جو صلیب بمات کی او دا عدل و انصاف حکومت با عیسیٰ علیہ السلام شروع کی دجال پسے با گردی مہدی تا وی لخکر دا جمع کا کہ دا پسے ورشو دی با گوری دا پیدا کئی بے یو زی کے بے رالان دی کی کہ رالان دی کی عیسیٰ علیہ السلام پہ حملو کی بدا اخپل نیزہ بے ہوئی او مردار بے کی خلقو تا بے ہو خیلی تاسو اگورے چھے کم سڑی زانتا خدای وی دا دا حشر اغلب خدای جیبت طاقت ورکلی دا مدینه منورین یو سړی براشی دجال تا مخامق بشی دی بوتوی تما باندی ایمان لری چیزا خدایم ابوتوی دا شہادت کم چیتا دجال کاذبے وی گورا سمشگنی وجنم دے وی زگوی کم چیتا دجال او کاذبے خدای نے دی بخلقو تاوی چی خواہ کدی میں اس ملک تاسو با امانے چیزا خدای مغیبی منکو تمخی نا مانے چی خدای عرب والا پدی سر کی دو پدی مینس بے ارکی نیم با یو خو غردی نیم با بل خو غردی بے مینس کی باسے مزلو کی فرمی که اغیب ہوئی او وی کوسی واپس را جم دے کم او با مانے چیزا خدایم وی جی منکو تمخ کی مانے چی خدای واپس بے را جم دے کی نبی السلام فرمائی نیغ بوتا ادری گی دا سی با پلقی گی لکا دا میاشتی غندی بے دا مخ پلقی گی بیا بوتا ہوئی وی سنگا چل دے ما منی چیزا خدایم وی نا اس میں دا باندے خیقن راگے چا توم اغا دجال کافرے وی بیا دی وجنم وی نمیشی وجلے نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یو کس دی یو ظل ملکی دوبارہ بیا دا اغا پا مرک قدرت نرازی دی بے وجنی اچتائی بے لیکن دا اغا پا مرک باندے بردا اس قدرت پیدا نشی رسوا بشی دا غزے کے نو عیسیٰ علیہ السلام بلگی شی دجال بمڑکی چی دجال ملکی عیسیٰ علیہ السلام پا دے مخدز مکہ حکومت شروع کی او دا سی دا عدل و انصاف حکومت بشروع شی چی نبی علیہ السلام فرمائی وی یو انار با دمرا غٹی یو انار چی پسونو خلق با اغا خوری خلاسی گی بنا او دا یو انار پوسٹکی با دمرا غٹی چی لوڑیا ڈالا با تلان دے ناستی او اغیل با سوری ورکی یو چیلے با دا یو قوم دا پارا دا پیو کافی وی یو غوا با دا یو قبیلی دا پارا دا پیو کافی وی یو اوخا با دا یو کلی دا پارا دا پیو کافی وی دا سی با دا اسمان دا اوبر وری زرغنتیا بوشی میوے بزیاتی شی زمکا با زرغنتیا را زرغن کی مسلمان بڑیر جاتا اما بعد یوم یجعل الولدان شیبا كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وازواج سيدنا واهل بيت سيدنا واهل اطاعت سيدنا اجمعین طیبین طاہرین حمد شاکرین الى یوم الدین. زما ملمنو ملگرو مشرانو کشرانو حاضرینو ناظرینو بے شوق غائبینو زونن یقیناً دے چھ یخنے خراب کرے ما دا تقریر تاب میں نو خود دا باز ملگرو دا خواہشو چھ خام خامون ملمانیو نن بمونگ دا وجنا مونگ تا سو بیان کے عزیزانو دغه ملمانو د صدې په د لویو لویو غرونو راوړېدلې دي او بیا زه مجبور کړم چې خامخا دو درې خبرې نو الله دې هغې ته جزای خیر ورکي او تاسو دم الله کامیاب او کامران سرفراز او سربلن ولري. عزیزانو دا دنیا دا فانی دا ورانېدو والا ده. څه شی دی؟ د دې ملګرو خواهش داو چې خلق وای چې دغه د قیامت ته او سبا قیامت ته او بل ورځ قیامت ته د قیامت متعلق الله فرمایي چې اے زما بندګانو تاسو د سبانه ورځ نه اوریږئ. کوم ځای نه اوریږئ؟ واتقوا الله تاسو د خدای نه اوریږئ او ولتنظر نفس ما قدمت لغدن. دا خلق د خپل نفسونو ته وګوري او زړونو کې دی خپل عادلان او منصفان شي چې دی سبانه ورځ د پاره کما پنګو کما تفو کما ډاله تیار کړی دا نو سبانه ورځ ته الله د قیامت ورځ او د قیامت ورځ ته سبانه ورځ ان دا قیامت دومره نږدې دی لکه څنګه چې سبانه ورځ نږدې ده. پدې پوښو نو ضرور به دا دنیا رواني کې ځکه چې الله دا دنیا جوړه کړې دا نو رواني له جوړه کړې ځکه یو فرشته ګرځي او په اړ یو کوڅه کې ودرېږي او आवाज کوي. आवाज ورته څنګه کوي؟ وای الا یا ساکن القصر المعلا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. اے دلوڑ محل او دلوڑ مکان مالکان زرد چستا دا محل او فلازو بلڈنگ بزرد خورو لاندی شی داغا فرشتوی او بیاوی چی دا سنویم وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لِدُولِ الْمَوْتِ وَابْنُو لِلْخَرَابِ. روزانہ فرشتہ آواز کئی اور انسان تا پکوسا ولاڑی چھے اے نیک بخت تم مرگ لپیدا ہے او لگیا دے تیارے خراب والی دو پارک نو روزانہ فرشتہ ہوئی چھے تم مرگ لپیدا شوئے او وابنو للخرابی انہیں دو دنیا دے روانے دا پارک دا بناگانے دا بنگلے جوڑے نو دا دنیا یوزل روانی کی اذا زلزلت الارض زلزالها دا اغا وقت نو یرے گی چھ دا ازمکا اجڑکی گی پا جڑکی دلو سختو سارا خدا دے امان راکی. اوز دغا زلزلہ رازی دینا مخ کے سشتک نشتا اللہ نے توفیق وارم چھ دا دینا کم مخ کے واقعاتی چستاسو مخ کے زاغا بیان کم و بیا خدا طول تا دا عمل توفیق نصیب کی. عزیزانو اولا علامت دنیا دروانے نا مخ کے دادا چھ کم زے مسلمانی او اسلامی ملکو نے دی نو اغا با طول دا کافر و دلاسا دا مغلوبیو پا دردو پا غمبتنا اختر نو تاسو گو رہے چنن اغا وقت دے کنے دبوس نیا مسلمانانو چارا گیر کری دی کافروں کا نگنگیانو دا آذربائیجان مسلمانان چارا گیر کری دی کافرانو دا تاجکستان مسلمانان چارا گیر کری دی دا افغانستان مسلمانان چارا گیر کری دی بیا بیت المقدس چانی ولے دی کشمیر کے دا چاپ اوزو گرزی او چاپ کے پساد جوڑ کری دی
همدغه شی دا د قیامت په لویو علامو کې لوی علامه رسول الله علیه السلام او فرمایل چې دا تمام مسلمانان به د کافرانو یو نوړی شي یو نوړی د دواړو جانو سردار ته صحابه عرض کوي یا رسول الله صلی الله فداک امی و ابی مور پلار میں در نظار تن من بدل وطن میں در نہ قربان یا رسول اللہ ولی مسلمانان بکم ویسو نا وی بچہ بھی اتفاق بئی کلمہ بوئی خو مخلب وی لاندر لبن کزیگی کنا او چڑتا نسی نو برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اوزرلا بسم اللہ کو زید الپکان برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اے بباطل کافری ظاہر مسلمانی چسو کہنا ایو سڑی بھوئی پخل لا الہ پڑ بلائے پخل لا الہ پزر بلائے پجب رب او پزر دے درب خط لی دی خدا دے منتا دے احسان پر نظر گوئی کونانو سردار او فرمائل اے صحابو پا خدا قسم لے چکم زے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی اب دا کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندمر تنگشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچی بے جاڑی نہ بے توبہ قبلی گیو نہ بے جڑا اللہ قبلی داولے نہ بے بادشاہ وقت آواستا دو فریاد اوری او نہ باو دکلی مشر دا غریبانو پترب باندی د کلی مشر هم د خانانو د مالدارو وای گئی کنه طرفداری وکړه دا یهود به استنبول ونیسي استنبول مسلمانان به شام تراشي اغي به شام تراشي بچي به امر کې او خزه بم ولا بیزت کی عراق ته به ترو تختی په عراق بم عملو کی مدینه منوره ته به تختی او التب متفق شي چې یا الله د اسلام بیڑا پار کې او د اسلام ملګرتیا تو کې او بیا به اوجاړي چې یا الله موږ له یو عادل بادشاہ او مشر راکا نو خدای دې موږ لم راکي رحمان بابا وای په سبب د حاکمانو ظالمانو په سبب د حاکمانو ظالمانو کورو ګورو په خور درې واړه یو دي کنه بازار دا نابیناو جوہریانو خرمور لالو گوہر دریوار یو دی با سبب دا ظالمانو حاکمانو کورو گورو پی خور دریوار یو دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مونگ بسکو مونگ با اللہ تجارو چه خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا آمین خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اس د چاہد بار نشتا کشتا خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفادی پدوی اس د چا ادبار نشت ولی پا باغ کی خگلو نا خوشبودار نشتا سبب داد چه دو باغ اصلی مال یار نشت فحفاظت پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو بیا در توایم کلی بلدا سے گلزار نیشتا کہ پیدا بش یا اللہ مونگ لے کلی عادل بادشاہ پکار دے دی چلاسونا مخلا روڑی او کورونو تروانی کے اعلان بوشی چہ دا محمد رسول اللہ پا نسو کی یون سے پیداش نمی مہدی آخر زمان دے سنم دے انہیں نمی اخپل محمد دے سنم دے
محمد د پلار نومي عبدالله دی د نیکه نومي عبدالمطلب دی شکل او شوفه ټول د محمد رسول الله پشان ده او په قدم د محمد رسول الله روانم دي نو خلق به داغه تفشیش جوړي کې چې زو او دغه مهدی آخر زمان ته د خپل ځان جوړه کې او یا کسان به جوړ شي بیعت به کوي دا نور به وي مونږ دیړو پیجن داسو کی راوړ الله به هاتف نه आवाज کوي چې هاذا خلیفۃ الله سو کا आवाज کوي او دکیږي باندې ګوري ما تم ګوري سو با आवाज کوي الله आवाज هاذا خلیفۃ الله المهدی فاسمعوا له واطيعوا الله برنا आवाज کوي چې دا زما خلیفہ دی دی چې درته سوی هغه واوره او د فرمان بردار شي ډېر خلق بیعت کوي دیار لزر کسانو بیعت وکړو او هغه اوس راځي چې قربان د ملک چې څوک لا اله الا الله ویلو والا د عیسایانو دا او د يهوديانو او کافرانو نه په مصیبت کې دی به وایي چې زه الابا د دوی نه تپوس کوم چې ترسو ما د خانه کعبه طواف نه کړي نو دیار لزر کسان کم زیات او امام مهدی به د خانه کعبه نه طواف چې دې طواف کوي او بیا 2 رکعات ختم کې کوي شکرانه مونږ خدای دې تاسو مونږ بوزي طواف د بیت الله خبر براشي چې په استنبول باندې حمله ده او یا جنډې د کافرانو سره دي او د اره جنډې لاندې 12,000 کسان دي مجموعه اتلکاو 30,000 کسان شو څومره شو چې د اره جنډې د لاندې 12,000 کسانی نو دل بیا جمع لګوي دا اتلکا او 30,000 کسان و امام صاحب دا کافران دی عیسیان دی یهودیان دی دهران دی ظالمان دی ورسره توری دی چې امام مهدی سره د خانه کعبه او سره د مسلمانانو تباہ مهدی هر زمان وی یا الله ته پوهیږي چې زه نه تنها یم ملګری مې ملګ دی خدای خود ته زمون ناصر او خدای زمون ته مددگار نه غششتا نه تورشتا نه ټینک کار کوي نه توپ کار کوي هغه په سر او سامان برابر دي او دوی سره هیڅ نشته خدای دې تاسو زمون په داسې وخت کې مددگار وشي رب لا یزال واس کوي امام مهدی خفګار مکوا ته چې په کوم لا روان نو زبد ملګری ما سو کرته امام مهدی خپل ملګرو ته وایي چې اریګه ما کتا سره تور نشتا غشو ډال نيزي نشتا زغری نشتا ده د آدم علی السلام نه تر دې وخت چې څومره جهادونه شوي دي هغه توري او هغه غشي هغه نيزي او ډالونه زغری می جبرائیل امین ته وي چې د خانه کعبه نه بار پدې میدان کې دفن کا خپکه ګموس په یو زلزلہ راشي هغه زلزلې سره بدا خانه کعبه مخه ته میدان اوچوي هغه 14 ځای به دومره شلیدلی وي چې غش بررتا आवाज کوي چې زه غشې ما زه توره ما زه ډالم زه نیزه ما زه زغرم امام مهدی ورشه خانه کعبه مخه ته ستا د پاره یو عظیمه خزانه د جنگ د سامان تیار پرته نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سو وخت چې امام مهدی روان شي کافران به قسم اخري چې مونږ ورځو امام مهدی له د خپل دین تپوس کو زمون نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمون بهاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر او شرک ختم کو زې چلا شي امام مهدی سره د قوم تباہ او برباد کو رب لا یزال ورته قسم خوري
چې امام مهدی ته په حق یې ستا ملګری په حق دی الله ورته قسم خوري وعزتي وجلالي وكرمي وارتفاع مكاني زما د خپل ځان او په خپل خدای او لوی او جلال قسمي امام مهدی چې زبستا ټول عمر ملګری ما الله دې زمونږ ملګری سمندر غاړه له يهود رالل اتلک او سلویغ زره فوج دی توری ور سره دی شرابونه ور سره دی دمه ور سره دی اوس د امام مهدی قتل پس را روان دی سو وخت چې د سمندر غاړه لرو رسی عرب لا یزال ورته आवाज کوي چې و بدبختانو واپس ہے څه شي امام مهدی زما بنده دی بنده او زما خلیفہ دی داغه الله ملګری دی داغه یو وخت تم نقصان رسول نشي دی به وي زمړه رب لا یزال په قهر شي رب رحیم محور تو حکم کی چې الک منډ کلار شاه اے اورا مهدی اخر زمان زما خلیفہ دی ور سره ملګری زما بندگان صالحان دی زما کلمه وی زما د محمد رسول الله رسالت منی کم خلق دی اے د دوزخ اور لار شاه اگه خلقو پس دوی روان دی چې کم خلق زما سبا بیگا دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله اے اور د دوزخ لاشا سمندر غاړه کې دغه اتلکا سلويغ زره کسان دي دو کسان ته بچکا او نو ټول په خپل اور اوسه زو او مزمکه ته نه باسا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر رب رحیم مددگار دی او د چا چې الله مددگار وي اب نه په دنیا ذلیل نه په عقبا ذلیل نه باغ دی جهان کې رسوا شي او نه با الله هغه جهان کې رسوا کی زکه چې د چا الله مددگار وي اے الله زمونږ مددگار شاه اتلک او سلویغ زره کسان پزمکه ننوتل اور شغل راله ټول تبا کړل یو کسا دی سیانو لراغه چې قربان د اسمان او راغه مونږه ټول پزمکه نلست یو زبد شم تعالی می خبر روړ بل کسبا امام مهدی لمنډ کی چې قربان الله پتا باندې مایل نه پتا مهربان دی دغه شان اتلکا سلویغ زره کسان الله ټول پزمکه په اور باندې ستی کړ نو صاحب امام مهدی په بیا دوه رکعات مونږ وکي ويا الله الحمد لله وشكر لله من كان لله كان الله له سوچ د خدای شي نه خدای داغش علامہ صاحب سوئی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہے کہنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیری ہے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے ہے تو نہیں جہان کے لیے امام مہدی وی مونږ د الله یو الله زمونږ دی الله زمونږ ناصر او مددگار دی بیا په اوس د دنیا ګډ ګډ کې کافران وګرځیدل او ځان نه داغه پسلوري سے زیات کسان نور پیدا امام مهدی وی یا الله اوس بس کیږي الله ورته وی دا غش او دا صغر او ډالونه دا تورې دې په دې ملګرو تقسیم اتر وزبا کلم کل ات شوارو زبا جهاد شي سمرا اتر وز یو ډله د امام مهدی دا باب شهیدان شي انا لله وانا الیه راجعون دویمه ډله چې دوی لوګوري هغه به منډي کی چې بای مونږ پکې د سره یو نه درې مډاله لګوند خلق دي هغه به امام مهدی ته وایي چې بس مونږ ته اجازه وکا
یا به د ټولو کافرانو میندې بوري کو، خویندې به بیروره کو، ښځې به کونډې کو، او یا به موږ خپلې ښځې کونډې میندې بوري او خویندې بیروره. میدان له ورغلل، چې میدان له ورغلل نهمه ورځ د سهار نه ماښامه پورې چغې واله چې ناره تکبیر او الله اکبر او غړمبې وایي. چې لسمه ورځ راتله د امام مهدي آخر زمان فوج الله غالب کو، تمام کفار اللہ مغلوب و تباہ و برباد کی. الحمدللہ و شکر للہ. قوم لوی رازے چلار شو اوز دا محمد رسول اللہ دا روزی دیدار کو سو وقت دا دوارو جانو سردار زیارت مبارک ترودری گی، درود لیگی. دا درود وقت کے ورطا یو آواز رازی چا اے مہدی آخر زمان زپوئی مچ جہاد فتح کو خودی طرف نبل یو غم را پیدا شو. آسو غم دے د شام و د عراق تر منز زنگل لے، آگے زنگل کے دجال پیدا دے. آگا آواز کئی چھ ز پیغمبریم او چھ سوک میں پیغمبری نمانی. نو اے مہدی آخر زمانہ آگا سڑی دجال وی چھ زبید اخپلی توری نہو باسما. امام مہدی تورا آگستا دجال پس روانی گی، ملگری مور سر دی، لیکن 2 کالا منز کی تیری گی. دغا 2 کالو کی اللہ دومرا قاطر آولی. اللہ کا تخپل کارتا گورا گورا رب لا یزال قاطر آولی. او بم نشتا، غلم نشتا. ماں کچا کرا روٹے وی نمو لے لگ روڑا دا سلورو 5 میاشت روٹے میں چتلی دے لڑا کدا روٹے دے روڑا چلک بوئی خوی کو کن. نو پیو روٹے با او یو یا کسان راجم کی گی او بیا بم ورطا رزق نرسی. دجال باوازو کی چیزما خلاص کی جنت تے، گسلاس کے میں دوزخ دے. سوک چھ دوزخ گٹی نظما دا پیغمبر نہ دن کارو کی، او سوک چھ جنت گٹی نظما دا پیغمبر دے اقرارو کی. لگا دوی انا رسول اللہ زد اللہ رسولم. ما سر شراب دی، ما سر غلدات، خوراک اوسکاک انعام ما سر دے. سوک چھ زما پیغمبری منی آغا زما ملگر دے، آغا تم شراب او طعام فری دے ورطاو چھ سوک میں نمانی آغا بدلو گے نہ حلاک ما. خدا دے زمون لگا ختم کی، اللہ دے مون دا پٹو خزانو نا رزق پراح کی. مون خود دنیا ٹکی روٹے و کرپ مکان خراب کریو کنا. نو یا اللہ زمون رزق پراح کا دنیا اور پسیدہ چتا زمون پیغمبری خو خدا دا پارا کا یو گوٹو بخورا کا. تو زمون رسول و پیغمبری خو یو نوڑا روٹے دا پارا رزق را کا. حکم چی مسلمان آلوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا قویلی. اللہ ویدہ خود وکال دی چھ 2 کروڑا کالی نو زبد دلوگی نا خبر نکما. لگیا بھائی جماعت کی اللہ اللہ بکی، درود بوئی، تلاوت بکی، جماعت کے با انتظار کے ناسی چھ دموز ٹیم دے. او دا دجال سلوی خرزی سمرہ سلوی خرزی اولنے روزی دا کال عمرہ دا، اولنے روزی دا کال عمرہ، دوئیم روز دا دا میاشت عمرہ دا، درائیم روز دا ہفتے عمرہ دا، او دا نور روزی بیا پخپل مقدار دی. دا غدون عمر بتیر شی او چه سوک لا الہ الا اللہ ویلو علی نو اغیب دلوگی نا خبرم نشی. یا اللہ دجال چلتا دے چه پا کملار باندی زینو طول دنیا کافر کرنا. دجال لگیا دے چه خپل قومی اولی دا آواز اکو چه انا رب العالمین، ز پیغمبر نیم زستاسو دا طول لوی خدای ما. خدای مومنے خلق اگی دی تگی دی نہر دی بے وس بے بس دی طول دجال تا پخپو پروزے اوپا سجدل کی پروزی چتا زمون اللہ خلق رزق را لہراکا. خدا دے منگلہ مان راکی مسلمانان بجاری چی یا اللہ اگی خیو نہر خیو خو یا اللہ منگ دا دجال بدبختا نہ بچ کا. رسول اللہ علیہ السلام بخودے دعا کولا
اللهم احفظنا من فتنة مسیح الدجال. یا اللہ ما په حفاظت کی د دجال خنزیر نه بچ کا، د دجال نه بچ کا. دا کونینو سردار دعا کولا نو یا اللہ مونگم تے بچ کی. مہدی آخر زمان منس کئی د جمعے روز دا وی اے قوم دعاو کئی کہ اللہ د دجال د مقابلی د پارا طاقت رکھے. دعا کئی دغه دعا چې څنګه لاسونه داسې کی اوس خطبه له مولا هم د هغې جومات په مناره باندې عیسی علیه السلام په دو پرشتو لاسه چولې دي، تازه د کوثر په اوبو لمبلي دي او اره وستو امام مهدی سره یو ځای په منبر کې او په محراب کې ودرو. هغه علامه مهدی اخر زمان ته معلومه وي، ورته وی قربان ته پیغمبر مونږ له مونږ راکا. عیسی علیہ السلام ورته اے امام مہدی تو محمد رسول اللہ امتی او ما دا اللہ نه دا غوستی دی چې یا الله زه د محمد رسول الله د امتی امام مقتدی شما. ارے تکبیر، ارے تکبیر، زندہباد مولانا طارق صاحب. عیسی علیہ السلام ورته وی ستا محبوب وی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو د پیغمبرانو عمر درجه به زما د امت امام او مولا لري. تقدم یا شیخ مخکې شمته منځ مونږ نه چې فارغ شي دواړه دعا کوي چې زو دجال. اوس دجال مدینه منوره نه بهر یو زنګل دی الته د خدای دعوا کړی او خلک ورته په سجده پراته. مدینه منوره نه یو انسان راغی امسا ور سره دا پټکې والے الله الله کوي څه کوي الله الله کوي. دجال ورته وی ما ته سجده ولګوا ز الله ما وی قربان الله هغه ذات دی چې هغه بے نیاز او بے پروا دی، هغه د ار یو عیب نه منزه او مبرا دی او خلاص دی. زه څنګه ستا خدای هغه ته به وایي ستا پلار او مور کله مړو قربان شپږ شلې کاله وړاندې مې نیا نیکه وفات ځمکې ته حکم وکړي چې هغه مړي راپاسوه د دې ځمکې لا او دادی وایي چې دا زما زوی او نوسی دی بس ځمکه به وچوي او مړي به راپاسوي به دا مې زوی دی زه پلار یم دا زما نوسی دی زه نیکه یم. خلق حیران دي نورم په سجدو کړو. بیا ورته وی باران کوم اسمان ته به ګوته ونیسي چې اے نور زما په اجازه راکوشه نور به ځمکې له راکوشي، سپومې ته به اشاره وکړي راکوشه سپومې به راکوشي، ستورو ته اشاره کوي ستوري راکو. تمامې دنیا ته وی زه الله ما زما په اشاره او حکم باندې عرض کیږي. ټول خلق په سجده پراته دي مگر هغه یو د لا اله الا الله ویلو والا ور سره باس کوي. ورته وی وخبيثا کته چره الله نو الله د ارعب او کمزورې نه پاک دی و بدبخت دا اول خود ویخته دومره ګلګوته او دومره روانلی چې ماشومان د شپې سره روزنم تیریږي نه د سر علاج دوام دی یو سترګه بوټه راوته دا سلوړ او دا بلدن کته ځان ته الله وي نو اهل عیل دا خپل سترګې ځان له جوړې کا هغه ته وو راویني شه راویني وو اره راواغس او سرتاغي تابعدارانو نیولې او دا سر باندې ولا اراخه په اور سره کوي. بعض علماء دام لیکلي دي چې په اور سره کوي او په سر ولې چې عرب دې ځای راغله و اوس می خدای منی کنا و دا خو به دو ځای ټوکړې کې چې می او یا ځای ټوکړې کې والله کده ومنم چې ته زما خدای زتا ته انسان نه وای منو خدای به ته سوی نامتا رار په منځ دو ځای کو یو ټوکړې او یا غزه کې دی خو لري غرزول او بل ټوکړې او یا غزه کې دی خو او شلې غزه لار د دو ټوکړو منځ د منځ کې ولار دی اره او ټوکړه د سره خبرې کوي وایي کنه اره او ټوکړه د سره خبره
وی اوس مم خدای نه منې چې ستا نیم بدن ما سره خبرې کوي وی چرې مې ونه منم اسویم ګران کار دی مونږ ته خو چېرته مداري راشي مداري نو مونږ هغه ته هم د پیغمبرانو اوره معجزه وه نو خدای دې په مونږ خلکو نه راولي ګنې مونږ خو بیا را یو ځای کې جوړې کړي چې جوړې کړي وی اوس خو مې ومانه که نه وی قسم په خدای که ته د سړي زوی نو زه دا سترګه خو دې ټیک کړم اوس دی خود لګیا دی دغه وخت کې ولا اودس ماتې ورغی دومره بې شرمه دی چې همغه ځای کې هغه خپلو ملګرو ته نه دا سپېږمې داسې پټې کړې ده ورته وایي چې ظالمه دوه ښکاری خو دې غولو کړل کور دې روان شو ځان ته خدای چې بیا چاړالي الله ورته وایي باز دجاله ستا نور مکر او جادو منتر ختم ستا توره کار نه کوي اوس به توره د لا اله الا الله محمد رسول الله په توره حلال کړي هغه سړی چې یو ځای شي نو هغه اواز کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه اوه دجال د سر ټیټ شي عیسی علیہ السلام ورپسې دی اواز به وشي چې اے دجال عیسی ابن مریم در پسې را روان دی دوزخي توره ورسره ده اوس په دې بیړي تباه کړي دجال چې اواز واوري نو منډې دجال به یو خپل او دویمه چاله قرض او منډې ځنګل په ځنګل پټېږي عیسی علیہ السلام ورپسې دی څه وخت چې لب مقام ته ورسېد د یو غر نوم دی دی به د هغې غر په سمکه څه کې ننوځي چې سمڅه کې سر نه ده باسي هغه غر به پې خدای راتنګ کړي نه به مخکې تلي شي او نه به وروسته عیسی علیہ السلام سره هغه دوزخي او جهنمی تورونه سره چې د وروستو نه په دې دوبر کې ووایي که نه نو یو یې نه وباسي خدای دې موږ لم توفیق راکړي چې داسې مرتدینو سره همغه معامله وکړي بیا ته نه ده په دې املا باندې توره ګزار نو بعض علما ویلي دي چې اتاتیا ګزاره به په توره ورکړي مردار به کړي وای با امام مهدي راځه اوس په ارام شو ته خپله بادشاهي او شهنشاهي کوه منځونه کوه زه به درته قامت او منیت به در پسې تړم څو ورځې چې تېرې شي اواز به راشي چې اے مهدي اخر زمانه ستا د وفات وقت پوره دی او زن کدن دی امام مهدي وی یا الله مر میں قبول دی خوشحاله ما په دې باندې یا الله خفلم خوشحالي مې داده چې ستا د دین خدمت مې مکمل وکړو اوس د قرآن قانون دا مهدي اخر زمان شروع کړی دی قاضیان مقرر دی قصاص مقرر دی حد مقرر دی اوس لګیا دی دوی مقرر دی او د قرآن عظیم قانون دی پاکستان کې کسو قانون محمدی راولی نو خیال مې دی چې دا مهدي صاحب به راولي د بل چانه تمامه مکوې په آرام کېنې خدای دې موږ له شرعي محمدي قانون راکړي وفات شو عیسی علیہ السلام یې زنو تړلا ځان ته مخ کې کېښود عیسی علیہ السلام یې جنازه وکړله انا لله و الیه لږې ورځې تېرېږي د عیسی علیہ السلام نه خلک بیعت شروع کوي په هغه بیعت کې امام مهدی وفات دی هغه له دعا غواړي دغه دعا وخت کې اواز راځي چې دومره بدبخته خلک او ظالمان راغلي دي غرونه هم نه پرېږدي خلاص یې کړل سیندونه نه پرېږدي ټول یې خلاص کړل اونې ته لاس واچي او بوټی راوباسي اول یې پاڼې وخوري بیا هغه پوستکي او د پوستکو نه بعد بیا هغه لرګي نو لرګي تباه کړل کاڼي تباه کړل ګټ تباه کړو د دریابونو اوبه پاکې اوس کړې یا الله دا څوک دی عیسی علیہ السلام سوال کوي الله ورته وی ان یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض اے عیسی علیہ السلام تو استا ملګری واغلان کوه دور غل کې او قلا دا هغه قلا ته تملا شو ملګری دم پناواخ یا الله ولې ډېر ظالمان دي غرونه خلاص کړل سندونه اوس کړل اونې ختم کړې د سینکاړي او شګي ختم دي نن نبات با په انسانانو شروع اچي او یا انسانان بلاس کې نيسي نو باز پکې ډېر لور دي کړ او یا انسانان یو نوړې نه کوي باز پکې د لیشت نه مواړي دي ایو شاعر وي
وای جوجو با ماجوجو هم پیدا شود اندر جهان جوجو با ماجوجو هم پیدا شود اندر جهان سرهای باز آسمان باشند باز یک شفر د چا سر اسمان کې دی او څوک د یوې لشته نم لیک عیسی علیہ السلام ملګری واخلي کم ملګری وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د رسول الله ملګری امتیان واغس او قلا کې پټناست یاجوج ماجوج چې وګوري سوق نشته چې وی خوري لیکن بدبختان او ظالمانه ټول د خپل غاخونو وستري غش پیدا کړ توري پیدا کړی د ځمکې خلق خو نشته راځه چې اسمان ته خلق وی الله ډیر لوی دی فرشتي لوی دی راځه چې غشي والو او اسمان ته ولو چې فرشته په باندې ولو کې دې شراب روزي غشي غشته دې بره گزارونه کوي چې څو وخت هغه غشي لاندې را پروزي الله ورته په وینو باندې رنگ کړي دوی خوشاله شي چې د اسمان فرشته ټولي هلاکه کړي اره تکبیر الله اکبر اره تکبیر الله اکبر اوس نبات بیا غشالي چې د دنیا مالک او د فرشتو مالک اچرته ګورو نو مشوره بو کی چې الله با د خلق وی چې الله د عرش نه برابر دی راځه چې اوس په الله باندې نو بیا په الله باندې ډزې گزارونه شروع عیسی علیہ السلام نه خبر لار چې اسمان ته غشولي چې د عیسی علیہ السلام الله وجه عیسی علیہ السلام په فوري دعا وکي چې یا الله دا دومره ظالمان دي چې دنیا ته تکلیف خو سکے فرشتے اخلاص نشولې یا الله تا باندې گزارونه ستا به عزت او به حرمت کوي یا الله ته په لوی مرض باندې اخته کا بس خارخ په پیولې خدای دې امان راکړي چې خارخ ولګي په دې سټ کې به یو دانه روخیږي الله به هغه دانه نه د دې ټول بدن سخا کی او مردار به کی الحمدلله و شکر لله خو په دعا باندې به کوي ښا پس به کوي دعا باندې به کوي دعا ډیر بهتر شي هر ټیم یې کوي او وخت یې کوي د دعا منی یو ټیم نشته کښتا دا نشته چې دې وخت کې به کوي ورستو به نه کوي یا دغه ټیم به کوي او دې ټیم کې به نه چې کوم وخت خدای وس در کولو دعا کوي کوم وخت فارغ او دعا کوي ځکه عبادت خو عبادت ته خدا دعا رسول الله وی چې د عبادت مغز هغه چکه او هغه سمرو نه چونو مکن او کوچتي او ټیم ورلنيشته چې کم ټیم دې هرمني او کم ټیم یې کې کوا قید مې نشته په دې پوه شئ کنه بهرحال دعا وشلا اوس بدبوئی ده یا الله بدبوئی نه قوم تباه شو الله ورته ما سره علاج دی سلوی خورد په باران یو ساس کې د کوه تور د غر نه زیات لوی دی سلوی خورد باران دی ور سره طوفان دی هغه تمامه بدبوئی به الله په سمندر لاوي کې ملک په صفاش لاندې اډو کې پاتې دی هغه اډو کې الله انقا مارغان راولي پایلټان راولي یو لس او یا مخوکه کې نيسه او سمندر مونږ له گزاري ملک پاک الحمدللہ لگے روز تیرے کی عیسیٰ علیہ السلام وفات کی گی انا للہ و انا الیہ راجعون قوم دا عیسیٰ علیہ السلام پا غم جنلی چی یا اللہ مشران وفات دا سگوری دا اسمان طرف نا شغرب طرف نا اور راو خیتا آغا اور اسمان ٹول گرک داغا اور بیا تور لوخړه جوړه شو هغه لوخړه لاندې زمکه تراله منافقان تباه شو بدبختان تباه دي او راضي د شغرب نه مغرب پورې دا تمام عالم مغرب طرف ته منډه ور کوي خدای دې امان راکړي چې مغرب ته وتري هغه طرف نه غور ورته دا غړي شي په دې ډړې په مخ کې هغه غم مصیبت ختم شي رب رحیم فرمایي چې اوس یو بل توبه نه درسته نو درګ دانور اللہ تا پا سجدہ پروزی تمام اش پا سجدہی نور تبا اللہ ہوئی چھ اے زمان نور و مخلوقا ستا سجدہ ما تا منظور لدا دے چلاشی پروزی نو اللہ تا سجدہ لگی
چې یا الله ما ستا حکم ومنو دو خدای که څه تغییر تبدیل تقدیم او تاخیر شوي الله ما توافیق کو زما سجده قبول په دغه شپه ورته الله وایي ستا سجده مې منظوره نه کړه شپه ډېره اوږده ده څلوېښتو شپو نه زیاته شپه اوږده ده کاروان خپل مقام ته ورسېد مسافر خپل منزل ته ورسېد ماشومان غېږو کې جاړي څاروي چغې وایي سبا نه راځي مولیان به سلسل بانګونو کې سبا نه راخي یا الله څه وجه ده رب العزال فرمایي چې زما په دې خپل قوم باندې ډېر زیات رحم دی چې په دې شپه اوږده کې ما ته توبه ونه باسي نو بیا توبه نه قبلېږي تکبیر نعرہ تکبیر څوک چې شپه ختمه شي د سبا لامه لګي خلک به دې خوا ګوري چې نور ولې نه راخیږي چې لسو بجو ټایم شي دې خوا وګوري نو نور به د ډېر خفګان او د مصیبت د وجه داسې تور شوي لکه د ګاڼې کړي چې او یا کاله په اور باندې تور شي یا الله نور دې ولې تور کو وای نور مې دې له تور کو چې د توبې دروازه بنده چې سره توبه وکړه نو د دې نه وړاندې مې منظوروله اوس نه بعد نه توبه قبلېږي او نه جړا قبلېږي مگر معلومات نشته دی کافر هم پټ دی او مسلمان هم پټ دی رب العزال یو زلزله راولي د صفا مروه غر باندې زلزله راله غر لاندې را گزار شي الله وایي یو بهترین څاروی او دابه به زه د دې غر نه روباسم یو زناور روزي د هغې نوم دی دابة الارض څه نوم دی دابة الارض هغه دابة الارض مخ د انسان په شان دی څنګه دی ښکرې د بارسنګې په شان دی خپې د غوی په شان دی وروستو د براق په شان دی په یو لاس کې د موسی علیه السلام امساره او په بل لاس کې د سلیمان پیغمبر هغه ګوته او غمې دی اوس څلوېښتو ورځو کې چې سړي اومې ځمکې کې هغې ته ورپسې ورننوځي او ورته وایي ای دابة الارض لاړه شه د کافر پتندی باندې ولیکه چې کافر کافر د مسلمان ته هغه ګوته ونیسه چې په دې تندي باندې ولیکي چې هذا مؤمن یا الله په دغه ورځ مونږ د کافرانو د نوم نه بچ کا یا الله مونږ د مؤمنانو په صف کې شمار کا ایسا دیوالا په خدای قسم دی هغه دابة الارض په تمامه دنیا وګرځي د هغې نه بعد کافر کافر دی مشرک مشرک دی یهودی یهودی دی نصرانی نصرانی دی الله آواز کوي چې دې نه بعد به زه یو بل مصیبت پیدا الله فرمایي زلزلې به پیدا پیراولم زلزله براشي ملک به ټول تباه و برباد لیکن الله وی یو لوی مصیبت بل راولم اور د ځمکې نه بر اوچت شي دریاب باندې به اور ولګي هغه سمندر دریاب به دومره اور کوي چې اسمانه پورې به لمبي وي الله دې موږ له امان راکړي څوک چې سمندر باندې اور ولګي الله وی اوس ګورم چې زما مسلمانان لا اله الا الله والا څوک پاتې دی او کلا څوک باندې چې الله یاد کی څوک باندې چې د رسول الله کلمه وي دا الله قهر به جوش کې راشي الله به حکم او فرمایي چې اے نورا زمکه لرا پوز پروزو کوتره شان الله بنور کوتره کوتره کی سپوږمۍ برو ګرځي ستوري برو ګرځي اسمان به ټوکړي ټوکړي کی پس مکه به اور لګي غرونه سندونه به تباہ برباد کی انسان او حیوان بغیر کې عمر کی فرشتے بم تباہ رب العزال به تمام دنیا درهم برهم کی الله وای دا غرونه به ختم کم سلوی خرز به د چا आवाज نوي خاموش خاموش ارزان आवाज راځي چې الله 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 نو میں انسان نشتا لیکن دا اللہ آواز دا غائب نراخیجی خدا دا اللہ آواز و دا اللہ لفظ زمون کو خلوم جاری و ساری سلویخ کال خاموشی دا اللہ اسرافیل تا حکم کئی چتا لغند کے ادرے گا زپد قوم باندے سلویخ رز باران کوما اگا باران دمرا گرم دے چے انسان والا گتی اوڑی نو گت بیل رزین سوزی یو یو ساز کے
دا د احد د غر نه لوی دی 40 کاله به یو شان 40 ورځې باران وي په غر او سما جوړ او اواره باندې با رسول الله فرمایي چې 40 غزه لوړې اوبه روانې وي الله دې امان بیا الله حکم کوي باران ته چې ودرېږه باران چې ودرېږي الله به حکم وکړي د ځمکې ته پس ځمکه به زلزله راشي زلزلې سره به ځمکه ټوله الټه شي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر څومره بادشاہ څومره رئیسان نبیان مرسلان چې لاندې هغه به ټول الله د ځمکې د پاسه راواړی الله به اسرافیل علیه السلام ته حکم کوي شپېلی له پوکې ورکا شپېلی چې اسرافیل علیه السلام پوکي نو 6 میاشتې به یو پوکي اوږد وي څومره 6 میاشتې هغه د پوکي والو سره به تمام دنیا بربنډه ولاړی الله په دغه ورځ باندې مونږ ته د محمد رسول الله په خاطر لباس او پرده